که ستاسو خېټه خرابوي او د خېټې خرابېدو سره سره ستاسو ته بار بار غټ بول درځي خو د غټو بول مقدار کم وي او په هغې کې وینه وي یا د وینې نه بغیر که چېرې ستاسو په غټ بول کې د بلغم په شان ګندګي وي کوم ته چې میوکس یا پس ویلی شو. دې سره سره کله هم چې غټ بول انسان کوي نو هغه ته ډېر زیات تکلیف وي او د دې سره سره د هغه په خېټه باندې درد هم وي او هغه ته الټې هم ورځي او ورسره د هغه ډېره زیاته تبه وي کوم ته چې های ګریډ فیور ویلی شي. په دې دوران کې د یو جراثیم یا بیکټریا د وجې نه تاسو ته یو بیماري لګېدلې ده چې هغې بیماري ته بیسیلري ډایسنټري ویلی شي. هغه جراثیم هغه بیکټریا ته شیجیلا ویلی شي. کله هم چې انسان ته دا وشي نو ډېر آسان علاج دی که چېرې تاسو په دې باندې ځان پوهه کړئ. د دې علاج دا دی کله هم چې په انسان کې د اوبو مقدار کموالی وي نو د نیم کولو په ذریعه باندې یا د ډریپونو په ذریعه باندې د هغه په وجود کې د اوبو مقدار پوره کولی شي. او دویم دا چې کم جراثیم کم بیکټریا د انسان ته راغلی دا د هغې مخالف میډیسن په دې انسان باندې استعمالولی شي چې دا جراثیم ختم شي. او د دې سره ضروري خبره دا ده کله هم چې تاسو هر قسم خوراک ځان ته برابروئ نو په هغې دوران کې خوړل هغه خوراک ډېر ټایم دپاره نه کېښودل. او دویم دا چې کله هم تاسو خوراک کوئ نو د خوراک صفایي خیال ساتل. دویم دا چې هغه اوبه بار بار سکل کمې اوبه چې تاسو ځان ته یې ایښولي وي هغه بار بار سکل چې د هغې سره د دې بیکټریا جراثیمو خطره انسان ته د راتلو ډېره زیاته کمه وي چې د دې احتیاط سره بیا تاسو ته دا بیماري او دا بیکټریا نشي راتلی. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډ سره شیر کړئ. همدغه شان میډیکل انفارمیشن لپاره زموږ سره اوسئ. شکریه. الله حافظ.